د جمعې د مانځه احکام دا موږ تفصیلي بیان کړي د بلوغ المرام په درس کې هغه واورئ اوس موږ هغه تفصیل نه شو تللی خو بعض مسلو ته اشاره د جمعې مونځ الله په مسلمانانو باندې لازم کړی د دې دپاره چې په دې یوه هفته کې کم سے کم دا ټول مسلمانان د یو بل سره ملاویږي ملاقاتونه کوي ګوره الله دا مسلمانان څنګه د یو بل سره تړلي ساتلي د اجتماعاتو ته ګوره که نه بعض اجتماعات روزانه دي کم یو دي پنځه مونځونه بعض د هفته کې یو اجتماع کوه د جمعې په ورځ دا اوس ګوره لږه غټه شوه اجتماع هر جمعات کې خو جمعې مونځ نه کېږي که نه نو اجتماع لږه څه شوه غټه شوه بیا تا ته وویې نه خیر کال کې دوه پیرې میلاویږي د دې نه غټه اجتماع اخترونه شو بیا د ټولو نه غټه اجتماع ټول امت هغه بیا په حج کې دی د دې لپاره چې الله د امت تړلی ساتي چې دوی نه جدا کېږي د یو بل د جمعې دا ورځ الله موږ له خاص را کړې ده حدیث کې راځي چې الله یهود و نصارا ګمراه کړل او واړول د دې ورځې نه په نصیب یې چاله ورکړه په نصیب مسلمانانو له ورکړه یهودو کومه ورځ غوره کړه خالي نصارو اتوار الله موږ له راکړه د جمعې ورځ او په دې کې آدم علیه السلام پیدا دی په دې کې جنت ته تللی په دې کې راوتی او په دې کې به قیامت راځي او په دې ورځ کې داسې وخت دی چې په دغه وخت کې څوک د الله نه څه غواړي نو الله یې ورکوي د جمعې د ورځې ډېر فضایل دي زه هغې له نه ځم هسې اشاره مې وکړه د جمعې مونځ په هر مسلمان باندې واجب دی او دې لپاره هغه شروط دي کوم شروط چې د عام مانځه دپاره دي سوای د ښځې نه ماشوم بیمار غلام مری او مسافر خو کوم مسافر مری ښځه غلام ماشوم راشي جومات ته د جمعې منځله نو کولی شي که نه شي کولی کولی شي یو زنانه ده په کور کې د جمعې مونځ به کوي څه به کوي ماسپښین مونځ به کوي زنانه په کور کې د کوم مونځ به کوي یو سړی بیمار دی کور کې دی ماسپښین مونځ به کوي د جمعې مونځ د هغه چا دپاره دی چې جمعې منځله راشي ښه مسافر ته اجازت دی که کوي او کوي نه کوي یو سړی په لاره روان دی ویې اورېده چې د یو کلي نه خطبه روانه خو هغوی د سفر پوره کوم او د مازدیګر د مانځه سره به ماسپښین یو ځای کوم کولی شي که نه شي کولی کولی شي او که ټیم ورسره یو ورته او دي چې ودي دواړو ته اجازت دی د جمعې په مانځه کې د جمعې مونځ دوه رکاته دی د جمعې مونځ دوه رکاته دی فرض او په دې پسې وروستني سنت شتي مخکینی نشتي وروستني سنت یا څلور رکاته دی او یا دو دي بعض حدیثونه کې راځي عبدالله بن عمر د حدیث دی ابو هريره رضی الله عنهم دی په یو کې دي چې رسول صلی په کور کې وکړو دوه رکاته په یو کې دي رسول صلی وکړو څلور رکاته منځ نه بعد نو څه بعضو علماو خو دا جواب ورکړی دی حدیثونه خو دواړه صحیح دي نو ستا مرضي ده که دا کې که دا کې دوه کې که څلور کې ستا مرضي ده بعض علما وایي نه دا حدیثونه به داسې جمع کړو چې د کوم کې کور ټکی راغلی کې دوه رکاته دي نه که کور کې کې څو به کې دوه جومات کې کې څلور مخکې د جمعې د مانځه نه مخکې سنت نشتي نفلي مونځ چې څومره کې کوه عبدالله بن مسعود ابو هريره عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس دوی نه ثابت دي چا لس رکاته کړي چا شپږ کړي چا څلور کړي چا دوه کړي او حدیث کې درجه رسول سموي چې تاسو کې یو سړی وختي لاړ شي جومات ته جمعې منځله ثم يصلي ما كتب له او بیا دومره مونځ وکړي څومره چې د په قسمت کې لیکلی شوي نه که سنت وی رسول صلی هغه سنت ذکر کړی دی خیر دی که نه رسول صلی الله علیه وسلم به د کور نه راووتو
سی چل به وکړو منبر ته وخته څه به وکړو سلام به واچو بیا به تاسو حدیث لیکته چې جمعې مونځ نه لیدلی بیا به نظر حکم چې غلی ځم چې دوی خبرو کې بیا به دغه دوه درې لګي تاسو ته تاسو غلی شي بیا به څه کوي د سلام نه بعد بیا به بانګ وي مؤذن بلال رضان به بانګ وي بیا به رسول مسی چلو کو خطبه به وکړه یو بیا به کېناستو بیا به پاسې د سویمه خطبه دویمه بیا به راکوشو بیا به سی چلو شو اقامت به وشو اقامت نه بعد به سنت وکړو فرض مونځ به وکړو نو سنت چېرته لاړو سنت چېرته لاړو دا سوال دی نشتی که نه شتی نه دا چې ځای نشتی خو سنت نشتی که نه او څومره چې د حدیثونو کتابونه دي روالی که چا پکې ما ته داسې حدیث اوخو یې ټولو به مخکې دې راته ووایي نه نو پلاني صحابي چې 4 رکعته کړي زه ته ښیم که نه که ته د پلاني صحابي د 4 رکعتو د لاسه 4 سنت جوړې نو زه درته ښیم چې یو صحابي 10 رکعته کړي دي بیا به 10 سنت جوړې دا خو نفلي مونځ دی دا خو هغوی نفلي مونځ کړی که ونفلي چې څو پورې امام او خطیب نه راغلی چې رالو بس بیا ستا خبره ختمه شو بعض وایي د ماسپښین مونځ سره چې ماسپښین مونځ جدا دی او د جمعې مونځ سره جدا دی بله خبره د شکی مکی مونځونه ګوره نه چلیږي په شریعت کې چې بیا ورسره 2 رکعته وکړي چې شکی چې ماسپښین مونځ پوره شي کوي که نه کوي داسې دا په شریعت کې نه چلیږي ستا مونځ به شکی موږ په یقین دی چې الله وایي د جمعې مونځ شتي شک پکې پاتې شو بیا پکې هم شک شتي بله مسله د جمعې د مانځه دپاره اکثر شروط دی فقهاو ذکر کړي دي بې دلیله زه هغه تفصیل نه ځم دا وربن کرو رقم چې اخره کې راغلی خفه نه شي با شروط وی په کیلو کې او په بانډو کې جمعې مونځ نه کېږي ولې پکې نه کېږي بانډو کې ولې نه کېږي دکان پکې نشته نهي پکې نشته قصاب پکې نشته څه پکې نشته ډاکټر دا فقهاو ذکر کړي دي وی هغه ځای کې د جمعې مونځ کېږي چې دا ټول پکې خو دا د هغوی خپله خبره اولنۍ جمعه چې د رسول الله وسلم د جمعې نه بعد شوې ده هغه کوم ځای کې شوې ده بحرین کې جواثه کلی کې کم کلی کې جواثه یو ورو جواثه وي چا وي جواثه چا وي دلته که زما په غوږونه شي ولګي دومره تکړه به پکې څوک نه وي تاسو وي تا نه دي داسې قاري شه نمبر یې مه ډېروه دا کلی کې ما زما په غوږونه شي چا جواثه وي نه دا بحرین کې یو کلی دی هلته دا کلی و هلته دا شی و نو ګوره بانډه وه او هلته مونځ شو ښه د رسول په زمانه کې به هلته دا ماهر هلته و چې نن سبا په یو بانډه کې تا ته دا پوره نه میلاوي هغه وخت کې به درته میلاو شي نشته نو دا به ته ګرځې ټول کلی به لټ پټ کې نایي تپوس وکړه خصابي تپوس وکړه پلاني وکړه پلاني وکړه ځان نه خبرې عمر بن خطاب رضی الله عنه دا کله دا کسانی چې مشران کړو په علاقو باندې هغو ته یې خطونه ولیکل په خطونو کې ورته ډېرې خبرې لیکلي یو ورته لیکلي وه ان جمعوا حیث کنتم په کوم ځای کې چې یې د جمعې مونځ کوئ بله مسله یا ایها الذین آمنوا تاسو ونه اورېده په دې یا ایها الذین آمنوا کې بانډو ولا راځي که نه راځي راځي نه ټول به کې راننوتو دننه نو داسې پالتو خبره دغه مسلمانان دي دوی هم کولی شي بیا علما دا وایي چې د جمعې د مانځه دپاره به څو کسان پکاري نو په دې کې اختلاف دی څوک وایي چې اقل عدد 3 دی او څوک وایي چې 40 دی او څوک وایي چې 2 دی خو صحیح خبره ده چې جمع د څو کسانو نه جوړېږي د 2 نه چې 2 کسان یې د جمعې مونځ کولی شي که نه شي کولی شي یو دې خطبه وکړي هغه دې واوري بس مونځ دې خبره ختمه دې جمع وایي که نه وایي بیا څه ضرورت دی
کوم علما چې پکې فرق راولي اوس د ماسپخین مونځ دوه کسان جمع کولی شي که نه شي د جمعې مونځ دوه کسان کولی شي که نه شي نه کوم چې عدد زیات وي هغوی نه شي کولی درې به یې وایي څو به یا به څلوېښت یا به لسي موږ هغو ته وایو ناشنا خبره ماسپخین مونځ د دوو کسانو جمع کېږي د جمعې مونځ د دوو کسانو جمع ولې نه کېږي راځو خطبې لره روان یو که خو موږ اول دغه خبره ذکر کوله کوم شرطونه چې د ځان نه جوړ شوي په هېڅ دلیل نشته بیا راځو د خطبې دې مسلې له خطبه صحیح خبره ده چې شرط دی رسول سم دې نه بغیر چې د جمعې مونځ نه دی کړی او صحیح خبره ده چې خطبه په هر ژبه کې جایز ده مخامخ چې کوم قوم ناسي چې هغوی پې څه شي هغوی پې پوه شي او دا د خطبې هم دغه مقصد دی ایتونه به ووایو نور هم د جمعې مسایل هغه به انشاءالله سبا بیان کړو چې د ایتونه پوره کړو اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة کله چې आवाज وکړی شي د پاره د منځه د ورځې د جمعې فاسعوا الى ذکر الله نو تادیو کوي ذکر د الله ته ذکر د الله څه مطلب دی خطبې ته وذروا البيع او پرېږدئ سودا بعض مدینې والا به د بقیع الزبیر دغه طرف ته چې د جمعې د بانک نه بعد به هم لږ یو خرڅول به یې کول الله منع کړو دې نه کوم بانک مراد دی اولنی که دویم 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 بانک د جمعې ده چې دی د دې نه بعد اخیستل خرڅول څه دي هغه منع دي خو موږ نه یو سوال شی که تاسو ته یې د سوالات جواب ښځه خرڅول کولی شي که نه ای بله جمعې مونځ نشته تاسو به کې دومره اوږد سوچ وکړو د اخیستل خرڅول په چا منع دي چې جمعې مونځ به لازمي وه او چې دا ښځه هغه څوک منع نه کړي د مانځه نه په چا چې جمعې مونځ څه دی لازم دی نو بیا کولی شي اوس دې کې زما زړه ته ډېرې مسلې راځي خو ټایم په ختمېدو دی